نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره 129 آیات خوانواله 134 آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم او کتاسو طاقت نه لرئ دا چې انصاف کوي په منځ د زنانو کې اگر کو تاسو هرس کوئ. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة نو میلان مکوي یوی تا پورا میلان چې پریک دی تاسو بل لرا پشاند زړاندي. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. او کتاسو صلحو کئی او ځان بچ کئی د خواہش د نفسنا پس یقیناً اللہ دے بخون کے مہربان. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ او کدا دوال جدا شو بے پروا بکی اللہ ہر یو دخپل پر اختیانا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا او دے اللہ پر اختیارا استن کے حکمت والا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ اختیار کی دی آغا چی اسمانونو کی دی او آغا چی اسمکو کی دی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ او تحقیق سرا حکم کڑے دے من آغا کسانو تا چی ورکڑے شوے دے ورطا کتاب مخکستا سنا او خاص تاسو تا دا چی اویرے گئی تاسو دا اللہ نا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او کتا سکو پر کوئی پس یقیناً خاص اللہ لرا تابدار دی آغا چی اسمانونو کی دی او آغا چی زمکو کی دی. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا او دے اللہ بے پرواز تائل شوے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ اختیار کی دی آغا چی اسمانونو او آغا چی زمکو کی دی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا او کافی دے اللہ ذمہ دار. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ که اغواړي الله
ورک بکی تاسو لرا د مخدز مکینا اے خلقو اوراب ولی نور خلق وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا او دی اللہ پدی باندی قدرت والا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة سوک چی ارادہ کئی د بدلی د دنیا نو اللہ سرا بدل دا د دنیا او د آخرت وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا او دے اللہ اوریدن کے لیدن کے